کودتا پیل 450 کلن استبدادي رژیم څنګه پیل او څنګه پای ته ورسید. حافظ اسد، بشار الاسد او ابو محمد الجولاني څوک؟ احمد شر چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اصلا د سوریې دی او د جولان سیمې سره تړاو لري. په 1982 کال د ریاض په ښار کې په یوې متدینه کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیزلې. ابو محمد الجولاني لا کوچنی و چې سوریې ته راوګرځېدل او په دمشق کې خپل ژوند ته دوام وکړ. الجولاني چې کله ځوان شو په طب برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړ. کله چې امریکایانو په عراق یرغل وکړ د خپل جهادي فکر او ایډیالوژۍ له امله خپل لوړې زده کړې پرېښودې او په 2003 کال کې عراق ته لاړ او هلته د القاعدې جهادي ډلې سره چې هغه مهال ابو مصعب الزرقاوي مشري کوله ورسره یو ځای شو. خپلو مدبرانه او جهادي فعالیتونو په ترسره کولو سره د زرقاوي له نږدې ملګرو څخه شمیرل کېده. په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو او د بوکا زندان ته ولېږدول شو. همداسې په 2008 کال کې له زندان آزاد شو او بیرته خپلو جهادي فعالیتونو ته دوام ورکړ. الجولاني په 2011 کال کې د سوریې د داخلي جنگونو پر مهال سوریې ته وګرځېد. ویل کېږي چې الجولاني یو څه موده داعش سره یوځای شوی و او له ابوبکر بغدادي سره یې نږدې اړیکې درلودې، خو وروسته ترې بیرته جلا شو او په 2012 کال کې د جبهة النصره په نوم یوه ډله ایجاد او تاسیس کړه چې د بشار الاسد په وړاندې جنګېدله او د القاعدې سره تړاو درلود. په 2014 کال کې الجولاني اعلان وکړ چې جبهة النصره له القاعدې ډلې څخه جلا شوي او بیا وروسته د جبهة النصره په جبهة فتح الشام بدل کړ. دا کار یې ځکه وکړ چې خپلواک واوسي او د نړیوالو فشارونو څخه ځان وژغوري او ترڅنګ یې په سوریې کې د نورو ډلو ملاتړ ترلاسه کړي او همدلته په لومړي ځل الجولاني په خپله څیره کې راڅرګند شو. همداسې وشول. الجولاني د بشار الاسد حکومت مخالفې ډلې ځان سره یو ځای کړې او هیئت التحریر الشامي ایجاد کړ. په ادلب ولایت کې واک ټینګ کړ او یو پیاوړې ډله ترې جوړه شوه چې الجولاني مشري کوله. حافظ اسد او بشار الاسد څوک او څنګه واکمنۍ ته ورسېدل؟ حافظ اسد د سوریې په 1960 کال کې د پوځ یو لوړپوړی افسر و چې په 1965 کال کې د البعث ګوند له لارې د سوریې حکومت ته نږدې شو. حافظ اسد په 1980 کال کې د سوریې د پوځ د وزیر او د دفاع وزیر په توګه د پوځ ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې کال هغه د خپل سرتیرو ملاتړ سره په ولسمشر نورالدین الطاسي باندې کودتا وکړه او د ولسمشرۍ د واک ترلاسه کولو لپاره د پوځ په مرسته واک ته ورسېد. حافظ اسد د خپل نظام په ساتلو کې د سختو اقداماتو، ځانګړي پوځي ځواک او امنیتي ډلو په مرسته کمال ترلاسه کړ. حافظ اسد په خپل 10 کلنې واکمنۍ کې چې کوم اعمال ترسره کړي وو نن تاسو د سوریې د ولسونو لخوا ګورئ چې د انځورونه د مجسمې چې جوړې شوي دي ټولې راپرځول کیږي او ټولې پر خلاف باندې غږونه پورته کوي. د حافظ اسد څخه وروسته بشار الاسد د 2000 کال په لومړیو کې د خپل پلار حافظ اسد د مرګ څخه وروسته په ولسمشرۍ کې د نمایندۍ لپاره وړاندې شو. هغه د پلار د مرګ له امله د واک د نشتوالي او د پراخو اصلاحاتو غوښتنې له جدي فشار سره مخ. وروسته د بشار الاسد د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې او هغه د خپل پلار د سیاست پر بنسټ واک ته ورسېد. سره له دې چې بشار الاسد له خپلو واکمنو ستونزو سره مخ شو، هغه هڅه وکړه چې د خپل پلار د حکومت له پاتې شوو ستراتیژیو او امنیتي او پوځي ترمینالوژیو په مرسته خپل حکومت پیاوړی کړي، خو ویې نشو کولی چې د حکومت ته دوام ورکړي. د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه هیئت الشام
په بشپړه توګه سوریه فتح کړه او دمشق ته ننوتل چې د ولس له تود هرکلي سره مخ شول. د اسد کورنۍ 450 کلن استبدادي حکومت نسکور شو. بشار الاسد له خپلې کورنۍ سره مسکو ته وتښتېد.